السلام علیکم. د ملحد هغه کس ته وایي چې د خدای د وجود نه انکار کوي، دغه نظریې ته الحاد وایي. د هغوی د ټولو نه غټ سوال چې د خدای وجود که شته دی نو کم دی، مونږ ته ثابته کوي، او که نه شي ثابتولی په عقلي دلایلو باندې نه شي ثابتولی نو مونږ نعوذ بالله بیا خدای نه منو، د الحاد به پرچار کوو. اوس د هر یو کامن انسان هم چې هغه کې عقل دي، د هغه په ذهن کې دا سوال راځي چې مونږ په دې دنیا کې دا ټول انسانان څه کوي، دوی د کوم ځای نه راغلي دي، دوی روان کوم ځای ته دي، د دنیا دا سیستم دی ولې. خو په دغه ریسرچ کې انسان لاړ شي یو مذهب طرف ته کنه، او بیا حق مذهب اسلام وپېژني نو پوخ صحیح مؤمن مسلمان ته جوړ شي. دا د انسان په عقل کې دا خبره راځي. دغه عقل ټارګټ کولو لپاره الله تعالی په قرآن مجید کې هم ویلي دي، مطلب سپیشلی دغه ملحدانو طرف ته اشاره ده چې ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا دوی بغیر د چا پیدا کولو نه دی پیدا شو؟ مطلب څوک پیدا کولو ولا هستی نشته نو ولې دوی په خپل پیدا شو؟ د دوی دا خیال دی یا دوی خپل ځان په خپل پیدا کړی دی؟ نو الله تعالی دوی ته اشاره کوي چې لکه دوی کوی چې خدای نشته او د خدای وجود نشته دی او مونږ نه منو او ثبوت نشته دی، نو آیا دوی د خپل پیدایش ته نه ګوري چې دوی څنګه پیدا شوي؟ بغیر د پیدا کولو ولا دوی پیدا شوي کنه دوی خپل ځان په خپل پیدا کو. اوس زما خبره ته وګورئ، زمونږ چې کله یو مؤمن مسلمان مؤمن بچي ملحد ته پرچار کوي، د اسلام دعوت ولا ور کوي، د الحاد رد کوي، نو هغه سره اکثر سترانګ ارګیومنټس نه وي، اکثر زیاتره سوی ګوره د ارسه تو ګوره، لکه مثال کې طور پر مڼۍ تو ګوره څنګه ښکلې ګول ګول سره سره ده، که دا مثال کې طور پر اودي و نو دا به څنګه ښکارېدله، مزه به یې نه کوله. هر یو څیز ډېر ښکلی پیدا شوی دی. کیلې تو ګوره څنګه مزېدار ښکلې اوږده اوږده او تکه زیړه ده، که دا چېرته په وایولېټ کلر کې و نو څنګه به ښکارېده. انسان تو ګوره سترګې په دې ځای کې دي، که دا په تندي کې وي نو څنګه به ښکارېدی. نو زما وروره ګوره دا عقلي دلایل نه دي، علم ته ښکته نه وي ورکوز شوی، او سرسري علم چې تر څو پورې ته ساتي او د عقل نه ځان لرې وساتو چې د عقل استعمال نشته، نو دا ملحدین به تا په هر میدان کې مږي، ستا را روان بچی بیا په الحاد کې گرفتاریږي او د دې ذمہواري به پتا باندې راځي. تا ته ما لس پیرې ویلې ته په اخرجت للناس کې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا ستا کار دی، د دین دعوت تبلیغ کول دا ستا کار دی. نو د هغې دپاره علم زده کول، عقلي دلایل زده کول، د الحاد غونته کې د باطل فتنې رد کول او خلکو ته دا په عقلي دلایلو ثابتول چې اسلام یو حق دین دی، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دا شو کول پریکټیکلی دا ستا ذمہواري ده او ډېر اسان دی. زه تا پوهیږم ډېر په اسان انداز کې پوهیږم. ګوره یو خو عام فهم انسان چې بیخي د څه نه خبر، هغه ته خو ته ډایرکټ دقه شانتې ویلی شي چې ته د کائنات د پیدایش ته وګوره کنه یار، دا ستوري، دا سپوږمۍ، دا نور دا په خپله پیدا شو، دا پلانټ سیارې په خپله پیدا شو، دا داسې کمپلیکس انسان، دا کمپلیکس ځناور، دا ونې بوټي دا په خپله پیدا شو. نو عام فهم انسان خو به وایي چې یاره څوک پیدا شوي دي نو څوک پیدا کول والا خو به یې په خپله غوسه نه جوړېږي. خو اوس خو فرض کړه د ساینس او ټیکنالوژي دور دی، هغه په ساینس کې خاص کر په تیورټیکل فزیکس کې دننه جوور ورغلی او نو د هغه سره به حقشان جوور زی علم به زده کې، علم له به په علم باندې ماتې ورکې او یاد ساته ستا دین اسلام ګوره دا حق دی، دا هرې باطلې فتنې له ډغره ورکولی شي، هغه ډوبولی شي. څنګه زه تاله غونته کې د خدای په دې وجود باندې نن باس کوو، د خدای وجود چې ملحد تپوس کوي څنګه به زه منم چې خدای شته، ما ثبوت راکړه. نو ډېرې اسانې خبرې دي او ډېر په اسان فهم الفاظ کې درته وایم، ډېر جوور پسې نه ځم ښه چې یو ان انسان پرې پوه شي. ګوره نمبر 1 موږ د کائنات په پیدایش باندې خبر وکړو چې صحیح ده. که ته وایې چې خدای نشته نو دا کائنات څنګه پیدا شوی؟ د ملحد نه تپوس وکړه. هغه ملحد چې ساینس هم لا ویلي، تیورټیکل فزیکس ویلي چې لږ عقل پکې یو خو زیاتره ملحدان خو خري یا بکواس کوي، ګډې وډې وایي، هغوی کې عقل نه وي. عقل چې په چا کې نه وي نو هغه خري او خر چې نه د خرو څه حسابي کړي د هغې څه بیا باس نه کېږي، هغه جدا کړه. کوم چې وایي چې زه پوهېږم په ساینسز کې پوهېږم، علم راسره شته، په تیورټیکل فزیکس پوهېږم، په کاسمالوجي پوهېږم، په اسټرانومي باندې پوهېږم، په بیالوجي پوهېږم، د هغه سره دا اوس پریکټیکل باس مونږ کوو، انټلیکچوال باس کوو. هغه ته وایي چې ته خدای نه منې کائنات څنګه پیدا شو، هغه تاله څلور قسمه خبرې کولی شي چې کائنات په دې طریقه پیدا شو. نمبر 1 خبره ګوره په دې څلورو کې چې دا کائنات د همیشه نه دی، فارور د همیشه نه دی. نو نمبر 1 خو د ده په ساینس کې دا خبره ډېره په اسانه ډیبنک شوې ده چې هبل کله ټیلیسکوپ دوربین لیږلی و که نه خلا ته، د هغې نه بعد سټیټ تیوري ریجکټ شوله، د هغې نه دا ثابته شوله چې کائنات پیدا شوی. او څنګه هبل چې په دوربین کې وکته که نه نو د ستورو نه دی سور رنګ شو کو، او یاد ساته په کائنات کې چې کوم وجود سور رنګ شو کوي، د دې مطلب دا دی چې دا ستانه لرې روان دی. دې ته موږ ډاپلر افیکټ وایو، ویولین ته اوږدېږي. په فزیکس کې به پې چېرته بیا په ډیټیل څه خبره وکړو. او که اودي درته ښکارېدو د دې مطلب دا دی چې دا ستا طرف ته را روان دی. خو اوس دا ډاپلر صاحب چې کله ساینټسټ په دوربین کې وکتل نو هغه ته ټول سره ښکارېدل، نو د دې مطلب دا دی چې دا د ده نه لرې روان دي. خو چې دا د ده نه لرې روان دي دا ټول ستوري سیارې هر څه، نو که فرض که مونږ په ټایم کې مخکې لاړ شو نو دا به نږدې وو، لږ نور مخکې لاړ شو دا به نور نږدې وو. نو داسې هغه په ټایم کې مخکې لاړې کلکولیشن یې وکړو، 13 ارب سال چې کله کلکولیټ کړ که نه 14 اربه کاله مخکې، نو دا ټول کائنات یو ځای د یو نقطې نه دا پیدا شوی و. دقه په قرآن کې هم الله تعالی وایي چې الم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. خو د قرآن خو به ته هغې کس له
ثبوت ورکړي چې څوک قرآن مني که نه نو هغې طرف ته نه ځو دا خو ته ملحد څه باس کې هغه په ساینس کې ثبوتونه غواړي نو صحیح د ساینس څه وي چې دا کائنات د یوې نقطې نه پیدا شوی دقې ته موږ وایو بګ بینګ تیوري او بیا چې هغه سی ام بی آر ریډیشنز په ترو دوه ساینټسټو د دې چې کوم بیک ګراوند ریډیشنز د هغې په ترو باندې ثبوت ورکړو نور تیوري پخه شوله بیگ بینګ تیوري د نقطې نه کائنات پیدا شوی دی او اوس ایکسپینډ کېږي هم نو د همیشه دپاره دا نه نو دا خو ثابته شوله د هبل نومي ساینسدان د هغه د دوربین او د هغه د تجربې نه دا ثابته شو چې کائنات د همیشه نه دا پیدا شوی دی نو د ملحد سړي خو دا دعوه لاړه په څلورو کې یوه دعوه لاړه کائنات پیدا شوی دی صحیح ده ښه چې اوس پیدا شوی دا پیدا شوی څنګه دی د ده سره دا ارګیومنټ بل کېدی شي چې دا د نتنګ مطلب اسم نو په دې کائنات کې اسم نو هېڅ اکدم پخپله پیدا شو دغه ته موږ وایو فرام نتنګ ټو سمثینګ او هغه بلا شی ساینټسټو ریجکټ کو هغوی دا کېدی نه شي چې یو شی نه او د هغې نه یو شی جوړ شي دا خو ته بالکل قوانین لاس چې موږ څه ته وایو وایولیټ کې لا اف کنزرویشن اف انرجي وایي انرجي کین نایدر بی کریټډ نار بی ډسټرایډ دغه شان د ماس په باره کې دی ماس کین نایدر بی کریټډ نار بی ډسټرایډ نه توانایي پیدا کېدی شي او نه ماده از خود پیدا کېدی شي چې یو شی نه او ډایرکټ پیدا شي دا پاسبل نه ده خامخا به د مخکې نه څه دا هغه نتنګ ټو سمثینګ ریجکټ شو نو کومو ساینسدانانو چې بیا وایي که نه چې اسم نو نتنګ مطلب اسم نو او بیا ته کائنات مطلب سمثینګ جوړ شو نو هغوی بیا دا باندې وکتل چې دا نتنګ نه دی دا هم اصل کې سمثینګ دی خو د دې نه خو بیا پاراډاکس جوړېږي چې نتنګ دی مطلب څه نه دی نو بیا ورته ته سمثینګ څنګه وي او که سمثینګ ورته مطلب څه دی نو بیا ورته نتنګ نشي ویلی نو په دغه ځای کې هغوی ګیر شو ځکه تا په ساده مثال باندې پوه کړم که نه چې دوی وایي چې نتنګ اسم نه و اکدم ته کائنات جوړ شو نو په میتس کې د دې مطلب دا دی چې 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 ځکه 50 زیروګان هم جمع کړم د دې نه به 0 راځي د دې نه چېرته اک نشي راتلی یو دې نه راځي دقه کنسپټ دی د نتنګ نه سمثینګ نشي جوړېدی دا کنسپټ غلط دی چې څوک وړاندې کوي ساینسدانان یې نن سبا پروف کوي چې د نتنګ نه سمثینګ نشي جوړېدی خامخا خو څه شیز خو د مخکې نه موجود او چې هغه دې کائنات له جنم ورکړو دا کائنات یې جوړ کړو څه خو د مخکې نه په خبره باندې ورسېدي نو دا خبره هم د دوی غلطه ثابته شوه چې د نتنګ نه سمثینګ جوړ شو دا نشي کېدلی اچھا اوس دې کې دوی بیا څه وایي د کائنات کې خپل داسې څه فورسز داسې هوښیارتوب او چې د کائنات په خپل ځان جوړ کړو حق د قرآن خبره ده ام هم الخالقون آیا دوی په خپل ځان پیدا کړو نو دوی وایي دې کې بلا ملحدان داسې شته دی ځینې ساینټسټو په شکل کې سوډو ساینټسټ په شکل کې چې هغوی چې د کائنات خپل ځان په خپله پیدا کړو ښه نو دلته کې اوس سوچ کول پکار دی یو کس چې خپل ځان په خپله پیدا کوي خو د دې مطلب دا چې د مخکې نه دی موجود دی نو هله ځان پیدا کوي که نه نو چې د مخکې نه موجود دی نو بیا ځان پیدا کوي ولې دا خو د مخکې نه موجود دی دا خبره خو بیخي سینس نه جوړي دا ټوټل حق پیراډاکس راځي چې ځان پیدا کوي نو د مخکې نه موجود دی ځکه خو ځان پیدا کوي او چې د مخکې نه موجود دی نو بیا ځان ولې پیدا کوي دی خو شته نو دا سیلف کریشن خبره هم ټوټل غلطه راځي نو دقلته کې د ملحد سره صرف په دې څلورو کې درې وانه ریجکټ شو یو حل پاتې کېږي چې مونږ هغه وایو او هغه حل څه شی دی هغه د ایکسټرنل کاز څه داسې چې هغه د همیشه نه و هغه ابد او هغه دا کائنات پیدا کړی دی دا کائنات پیدا کړی دی اوس دا هر قسم ساینټسټ که ایتیسټ دی که ایتیسټ نه دی هر یو دی خو چې په تیورټیکل فزیکس باندې پوره پوهېږي ادا مني چې څه کاز خو د مخکې نه چې هغې د وجې نه دا کائنات پیدا شو ایکسټرنل کاز اوس چې کله ملحد ومني چې ښځه بس ومنله چې څه خو د مخکې نه و د همیشه نه و چې هغې دا کائنات پیدا کړو نو هغه څه وایي خبرې هغه وایي دا خو ګوره دا چې د مخکې نه څه و دا داسې بلایند فورسز وو څه خاص قوتونه و هغې کې څه عقل مقل نه خو بس خپل قوتونه و هغې دا کائنات جوړ کړو لکه مثال کې طور پر څنګه چې کششي ثقل دی ګریویټیشنل فورس ورته موږ وایو ځمکه چې په کوم قوت تا راکاږي ته چې بره ټوپو کې ځمکه دې راکاږي که نه دغې ته موږ کششي ثقل وایو داسې الکترومیګنیټک فورس شو داسې سټرانګ یا ویک نیوکلیر فورس شو دا قوتونه مختلف قسمه شته په دنیا کې که نه داسې وایي دوی چې څه قوتونه داسې وو بلایند فورسز وو هغې په خپله توقلي قدرتي طور باندې مطلب اکسیډنټلی حادثاتي طور اکدم کائنات جوړ کړو هغه کائنات کې انرجي پیدا کړل هغه بیگ بینګ وشو هغه نقطه وسیع شوله د سیکنډ په څومره حصه کې د بال عمره شوله بیا د سیکنډ په حصه کې د نور عمره شوله بیا د ماکو شوله کائنات جوړ شو دا د دغه قوتونو د وجې شوی دی ښځه اوس دغې له راتاوي کړو چې دی وایي دا ایکسټرنل کاز نه دی کوم چې دا کائنات نه مخکې موجود او کائنات یې جوړ کړو دی وایي چې بلایند فورسز دي او مونږ وایو چې نه دا انټیلیجنټ بینګ دی دا چې کوم د مخکې نه موجود دا څوک هستي وه دا څوک هستي ده چې هغې کائنات پیدا کړی دی خو دی خو یې نه مني دی وایي چې بلایند فورسز مطلب بس قوتونه وو هغه قوت خپل لګو او حادثاتي طور اکسیډنټلی کو انسیډنس سره اتفاقی طور بس کائنات پیدا شو صحیح ده اوس را تاوی کو ډیزاین لا کته اتفاقی طور پیدا شو نو په کائنات کې خو ډیر مضبوط ډیزاین پروت دی یو خاص قسم ترتیب مونږ ته په کائنات کې ښکاري نو ستا مطلب دا دی
چې کوم لاندې قوتونه دي هغه یو ترتیب کړل شوی سیز یو ډیزاین سیز از خود جوړول شي ستا دا مطلب دی. نو صحیح دی یو وړوکی غونتی اگزامپل لالو وګورئ تا سره په لاس کې موبایل دی موبایل د لاس کې دی ما پیاوړی کړم دا کوم موبایل چې سره دی د قیا دا موبایل نه دی په دې کې درې مین انګریډینټس دي درې مین سیزونه دي پلاستیک په دې کې استعمال شوی دی پلاستیک پکې استعمال شوی ګلاس شیشه پکې استعمال شوی ده او سیلیکان یو الیمنٹ دی په ګروپ نمبر 4 کې موجود دی سیمی کنډکټر دی د کاربن نښته موجود دی د نور په شیشو کې او په مختلف قسمه چپس کې دا استعمالي کینو دا په موبایل کې ستا کم چپس دی پای کې استعمال شوی دی سیلیکان ډېر د کار سیز دی صحیح دی. اوس دا درې قسمه مین سیزونه پلاستیک شیشه او سیلیکان الیمنٹ په موبایل کې استعمال شوی دي تا ته پته شته دا پلاستیک د انسیچوریټډ فیټي اسیډز نه جوړیږي که په اسان زبان کې د تویم تیل نه یي تیل یو غوړی کنه یو تیل دا تیل انسیچوریټډ فیټي اسیډ دی آیل نو د دې نه پلاستیک جوړیدای شي چې ته په ریاکشن وکړي سینتھیسس پروسس دی دا غینه په خاص ریاکشنز په تور پلاستیک جوړیږي د تیلو نه اچھا ورسره د قشن دا ګلاس نه دا ګلاس او دا سیلیکان دا د شګې نه راوځي شګه کې دنه چې کوم سیلیکان یا سیلیکرز موجود دي دا غینه شیشم جوړیدای شي دا غینه سیلیکان هم ته پیوریفای کولای شي بیلولای شي. اوس زما خبره ته وکړه د دې خبرې دا مطلب شو چې په موبایل کې دنه کم پلاستیک دی کم شیشه ده کم سیلیکان دی دا د دې دوه سیزونو نه راوته شي تیل او شګې صحیح ده تیل او شګې نه. اوس به داسې کار وکړو هسې مثال کې ته ور پرتا ته زه ویم چې لکه زه په صحرای تر کې روان یم یا په ګوبه صحرا کې روان یم صحرا هغه ځای ته وایي چې تشې شګې شګې پکې صحرا خو پیژنې که نه صحیح ده صحرای تر کې روان یم اوس چې پکې زه روان یم یاره په هغه صحرا کې ځای په ځای مختلف قسمه موبایل پرتې وي یار S21 پکې پروت و S10 پکې پروت و آیفون پکې پرتې وي دا قسم قسم موبایل پکې پرتې وي او دا راته ښکاري په دغې صحرا کې پخپله جوړې شوې وي اتفاقي طور جوړې شوې وي دا ملحد به مانه تپوس وکړي دا ته څه وې یار اتفاقي طور په صحرا کې موبایل په خپل جوړ شو په خپل څنګه موبایل جوړ شو نو زه به وته ګوره د سکار دی په موبایل کې چې کوم سیزونه لګي تیل شو د تیلو نه وځي پلاستیک او د شګې نه وځي نو شګه خو په صحرا کې ټوله شګه ده کنه ټوله شګه ده نو شګه خو هلته شته او په دغه صحرا کې د نښکته په ځمکه کې تیل هم موجود دي نو دواړه موجود شو اوس اقدم د لاندې قوتونه راغلل د هوا وچلېدل او بیا پکې بجلی د اسمان کلس کلوس وشو او خان پکې وګرځېدل اچار پیچلې پکې د هوا جوړ شو نو هغه لاندې قوتونه نه دي خاص قوتونه ته چې کائنات جوړ کړي د هغه قوتونو د وجې دا سیزونه میکس شو ایسته موبایل جوړ شوی بلا شی موبایل په صحرا کې پرته وي دا ملحد به ماته وایي که نه چې داسې کار دی چې د عقل نه کار واله چې د خوب مبدلي دی دا ډیزاین دی ډیزاین د پلاستیک جوړولو ګلاس او سیلیکان جوړولو کې پوره ذهن لکې د هغې نه بعد داسې موبایل جوړېږي نو زه به ورته یم چې للو ستا د دې موبایل نه په سلهاو نه چې په زرګاو او ارباو چنده زیات ترتیب زیات ذهانت زیات فاین ټیونینګ دا په دې کائنات کې موجود دی دا کائنات زیات په ښکلي ډیزاین او کمپلیکس ډیزاین کې جوړ شوی دی دا موبایل جوړ نه دی څومره چې کائنات کمپلیکس ډیزاین دی نو بیا ته د هغې په باره کې څنګه وایي چې خاص قوتونه جوړ کړو شاته ته څوک هستي نشته دی څوک پیدا کولو والی نشته دی دلته به دی ګیر شي د ده سره به ماتې ختمې شي اوس دله به ثبوت ورکړو زه دی به کوېسچن کوي چې نه څنګه ته وایي چې کائنات کې دا ډیزاین ډېر زیات کمپلیکس دی څنګه زه ومنم چې او دا ډېر کمپلیکس ډیزاین دی پیچیده ډیزاین دی ډېر زیات پیچیده دی نو د ده د ساینسدان به دله حواله ورکړم داسې خو دی زمونږ خبره مني نه د ساینسدان خبره باندې ده ډېر زیات یقیني د ده د ساینسدان حواله به زه دله ورکړم چې دی خبره ومني ساینسدان څوک دی سټیون وینبرګ تا ته پته شته د نوبل پرایز وینر و دی خو ګوره دوی خو د ساینسدان خبره داسې مني چې پړنده کاته کې پکې اکثر یقین کوي په خپل ایکسپریمنټ یا کړی یې نه کړی پته ورته نه وي په هغې باندې یقین وکړي نو همدغه مثال به ورکړم دا سټیون وینبرګ دی نوبل پرایز یې ګټلی د ده جملې ته غوږ کېده د ده جمله وایي څه One constant does seem to require an incredible fine tuning. ګوره نمبر 1 خو د دې کانسټنټ د ده مطلب څه دی کاسمالوجیکل کانسټنټ ورته وایي دا آینسټاین په تیوري اف ریلیټیویټي کې د ګریویټي خلاف جوړ کړی و خو چې کله هبل په تورو باندې پته ولګېده چې دا کائنات ایکسپینډ کېږي دوی کاسمالوجیکل کانسټنټ د هغې نه لرې کو خو بیا چې ورته پته ولګېږي چې دا په اکسلریټډ ریټ سره ایکسپینډ کېږي بیا یې پکې کاسمالوجیکل کانسټنټ کېښودو دا یو وسیع باس دی تا ته ما وایي دا چېرته کې فزیکس هم تیورټیکل فزیکس هم په ډیټیل سره یې پای کې به ووایو خو خبره دا ده چې په دې کائنات کې ځینې کانسټنټ داسې دي چې ډېر زیات فاین ټیون دي بلا شی دي په دې باندې به بیل باس کوو زه تا په ساده خبره پوهیم دی وایي چې دغه کانسټنټ نه دی دا ډېر زیات فاین ټیون دی او the existence of the life of any kind seems to require a cancellation between different contribution to vacuum energy accurate څومره to about 120 decimal points ګوره خبره دا ډېره زیاته کمپلیکس د سب فزیکل ټرمز هم دي پکې کېدای شي ته داسې په اسانه پوه نه شي زه د لږ په اسان اگزامپل پوهیم په مثال چې دا خبره ستا ذهن کې لږ کیني
د دې مثال داسې دی د کائنات د کمپلیکسټي د کائنات د ترتیبو د کائنات د ډیزاین د په فاین ټیونینګ باندې خبره کوي چې دومره کمپلیکس ډیزاین دی دا په خپل جوړېدی شي د دې چانس څونه دی چې څوک په خپل جوړ شوی یو لندو قوتونه جوړ کړی نو د دې چانس څونه دی دا د هغه چانس خبره کوي د یو مثال کې تور په یو ډبې دی صحیح شو په دې ډبې کې چې د دنیا څومره صحراګانې دي د ټولو نه ته صحراګانو نه ټولو نه د شګې دا ذرات راټول کړي نو دا به څونه د شګې ذرات چې په یو صحرا کې په کرباو شګې دانه دونه دانې او ټوله صحرا دي په زرګونو کیلومتر ته ډکه ده نو پر کرباو خو په یو صحرا کې د شګو دانې راځي او بیا د ټولو صحراګانو ته د دنیا راټول کړي خو په کرباو د شګې دانې شوي کنه او هغه ته په یو خاص ډبې کې واچي مثال کې تور پر داسې ډبې د سشته چې پای کې دا راځي کې اته ډک کې اوس په دې کې مثال کې تور پر داسې په بدل رنگ وکم چې تا ته پکې دا سور رنگ ښکاري صحیح ده دا ټول د شګې نه ډک دا د شګو د دانو نه ډک مکمل اوس په دې کې صرف د یوې شګې دانې لا ته سور رنگ ورکي او هغه د دې په منځ کې کېدي او بیا خپل یو مرګره راونیسي مثال کې تور پر دغه ملحد راونیسي د عقل چې په دې زینو کې د سره نه اینه دا راونیسي او دته وی چې دا دانه به په دې کرباو د شګو دانو کې ما یو دانه میکس کړي دا واغې د سور رنگ ورکړي دا به تیر وباسي ستا څه خیال دی به پکې را پیدا کی او خبري پیدا کوي به هم څنګه شرط په دې کې دی د 120 ډیسیمل پلیسز په دې مطلب تا پوم چې دی به ته د سترګي وتړي دسې نه چې دسې ورکوش سترګي به وتړي او بیا به ورکوزي کې معلومه به نو څه وې چې چانس شته دی چې دی به معلوم کی په ارباو بلکې کرباو یا کوادریلیونز پنټیلیونز دومره د صحراګانو دانې راټولې شوي دي د شګو په هغې کې یوه دانه سره د هغې ته هم د سترګې تړلي دي به پکې پیدا کوي سوال نه پیدا کېږي چې د هغه دانه پیدا کړي دقه شانته کې دی صرف د یو کانسټنټ په باره کې خبره کوي چې دا کانسټنټ دومره فاین ټیونډ چې دا سوال نه پیدا کېږي چې د یو هوښیارې هستۍ نه بغیر دا کانسټنټ جوړ شوی څه هوښیاره هستي شته دی چې هغه دا فاین ټیون د دې کانسټنټ جوړ کړی کوم چې په دې کائنات کې دی دا دومره فاین ټیون دی دا دومره ښکلی ډیزاین دی دومره فاین ټیونډ دی کمپلیکس دی ترتیب کې دی او دا زه د یو کانسټنټ خبره کوم تا ته ما ووي د 20 نه سیوا کانسټنټ زه تا ته شمارلی شم نو که د هغې بیا زه تاله مثال درکړم د هغې مثال داسې راځي چې دې شګو دانو کې یوه دانه نه زه 3 دانې رنګ کړم څو 3 دانې یو له سور رنګ ورکړم بل له اودي رنګ ورکړم بل له شین رنګ ورکړم او ټوټل دقه ځای ما د دې شګو نه ډک کړی دی او بیا د له سترګې وتړم او ورته ویم چې اول مې سره دانه وراچولې بیا اودي او بیا شنه په پټو سترګو به په دې کرباو شګو دانو کې د قرنګ شوي دانې ګوري او هغه به په ترتیب کې راوباسي اول به سره را پیدا کوي بیا به اودي را پیدا کوي بیا به شنه را پیدا کوي نو مړه دا سوال پیدا کېږي چې دی پکې پیدام کی او بیا په ترتیب کې پیدا کی هغه په پټو سترګو هغه په کرباو د صحرا په دانو کې د شګي په دانو کې سوال نه پیدا کیږي د قشن د ټول کانسټنټ سترا یو ځای کې کنه د پروټون ټو الکترون ریشیو دا یا گریویټیشنل فورس دی چې څومره دی یا الکترومغنیټک فورس دی چې څومره دی یا هر د الکترون خپل ماس شو یا د پروټون خپل ماس شو دي کې کلکسي واواله کمواله راځي د کائنات ختمي کې په دې باندې براین گرین باقاعده ایکسپریمنٹ جوړ کړی چې لږ غونډه کې یو کانسټنټ بدلی کائنات غیبیږي یو کانسټنټ دومره په ترتیب سره جوړ شوی دی دا بالپین چې ته په دې نوکه باندې ودرې کنه ساينسدانان وایي چې یو بالپین په نوکه باندې ودرې او د پاسه په داسې بل بالپین ودرې دا بالپینونه ودرول آسان دي خو کائنات باریکی په دې کې دونه ده چې دا کائنات جوړول په خپله جوړول ګران لہذا په دې باندې هر ساينسدان که هغه ستا لارنس کراوز دی که هغه ستا براین گرین دی که هغه نیل ډیګراس ټایسن دی که هغه سټیفن هاکینګ دی مړه که میچیوکاکو دی چې کوم د خوښې راواله د ته به حواله خیمه ابې مني چې دا کائنات کې دی نشي چړندو فورسز جوړ کړی څه هوښیار انرژي هغه خو ته انرژي وایي څه هوښیاره هستي شته چې دا یې جوړه کړې ده نو موږ خو وایو چې خدای پاک چې الله تعالی دی الله جل جلاله هغه دا کائنات جوړ کړی دی او هغه الباری دی د خدای په نومونو کې الباری شته که نه د الباری مطلب دا دی چې سم نه یو دی ته څه جوړولی شي کریشن ایکس نهیلو دغه ځکه خو ته موږ خدای وایو ځکه خو خدای وایو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا ډیفینیشن دی د الله تعالی تعریف دی په قرآن مجید کې دنه اوس په دې کې د دوه قسمه کوېسچن کولی شي کوېسچن نمبر 1 چې صحیح ده الله تعالی کته چې دا خدای دی الله تعالی د هغه کائنات پیدا کړی دی نو هغه چا پیدا کړی دی هغه خالق بیا څوک دی نو ګوره د دې بیا سیمپل انسر دی چې ته ورکولی شي چې موږ خدای وایو هغه ته چې هغه په خپله مکمل داسې یو ذات شته چې په خپله مکمل دی دقه ته وایي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد د دې مطلب دا شو چې بنیات دې نه بچی شته دې نه والدین شته دې او د هغه په شانتي هیڅ شی نشته چې ته وسه کمپیر کړي دغه خو موږ وایو او د په جبه کې به د ثابت کو چې ځینې خبرې الاجیکلي دا سوال الاجیکلي چې ته د خوده
خالق څوک دی هغه په خپل خالق دی د خالق کته تاسو کې چې د خالق څوک دی نو دا ستا سوال illogical دی او دا غزه تعالی یو بل حواله در کوم د دې په جبه کې چې دی په پوي شي د دوی سټیپن هاکینګ چې بلا شي کوېسچن دي چې دا غي انسر نه راوځي هغه illogical لکه مثال کې تور پر کما ته سوق وي چې د ساوث پول څه دی نو د ساوث پول نه ساوث پول په خپل ساوث پول نه د ساوث پول نه دا کوېسچن په خپل illogical دی نو موږ مو چې دا کوېسچن illogical دی خو دې هغه ذات ته وي چې هغه په خپل مکمل دی صمدي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اق خدای هغه الله جل جلاله بل مثال بدل کوم ذاکر نه ډېر خپل مثال ورکړي هغه کوم مثال کې تور پر ځاتو یم چې یو کس دی لکه وسوق ول مثال کې تور پر یو سړی دی عبد الله دی هغه بیمار شو او هسپتال کې داخل شو او دا هغه بچي وشو نو زه تاسو یم چې هغه د چې کوم اولاد شوی دی دا به نری کې به خزي ته به چې لکه خدای ظالم سړی بیمارو خزنه و بیمار عبد الله سړی بیمارو نو استاد سوال کول چې د هغه اولاد وشو نر لکه خزه دا illogical دی د سړی اولاد نه کیږي د نارینه اولاد نه کیږي د زنانه کیږي خو نو اوس دا کوېسچن چې څنګه illogical دی دغه شان دا کوېسچن illogical دی چې ته د الله تعالی یا د خدای خالق څوک دی هغه په خپل خالق دی په خپل کل ذات دی دقه مونږ وایو چې قل هو الله احد یو دی څوک نشته هغه شان الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد په خبره باندې وی شي اوس د دې اخیری کوېسچن پاتې شو چې هغه کې بدوي چې سید د هر سمې د سره ومنل ارسمي ونل دا راته ثابته چې دا کوم خدای ته یادې چې دا کائنات جوړ کړی دی دا د نور مذاهب خدایان ولي نه دي چې الله تعالی وحده لا شریک دی دقه تبوز د توحید خبره راځي او په دې باندې بمزه بیا په جدا کلاس کې ان شاء الله العزیز په یوم وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير